سلامونه نیکې دي ملګرو دا ویډیو د آنلاین کاروبار لپاره دی نن درته د کتاب په اړه څه نه وایم کتاب به نن څنګه کېږدو بل وخت به په هغې باندې خبرې وکړو ځکه دا ډېره مهمه او اړینه موضوع ده ما په دې باندې یو پوسټ کړی و چې تاسو غواړئ آنلاین کاروبار وکړئ له نیکه مرغه چې ډېر ملګرو په ډېر کم وخت کې ورباندې ډېر مثبت کمنټونه وکړل چې هو موږ غواړو آنلاین کاروبار وکړو نو غواړم مخکې له دې چې دا کار پیل کړئ یو څو دانې لنډې مشورې او د هغه کار په اړه لنډ معلومات درسره شریک کړم دا کار چې دی یو غټ کاروبار نه دی زه پوهېږم چې موږ تاسو ټول د دې وسه نه لرو چې یو غټ کاروبار دې شروع کړو یو غټ بزنس دې شروع کړو ځکه چې حتما په غټ کاروبار کې تاسو باید ډیره پوهه ولرئ ډیر تعلیم ولرئ ډیره ژبه مو زده اوسیږي ډیره سرمایه ولرئ د هر څه شته دي نو په دې کاروبار کې تاسو هیڅ ته ډیره اړتیا نه لرئ تاسو یوازې دا نورمال پوهه مو بسنه کوي چې تاسو په دې کار کې شروع وکړئ او سرمایه درنه ډیره نه غواړي مالیات دومره ډېر نشته دي ټیکسونه پکې نشته دي دومره ډېر حتما اړینه نه ده چې تاسو خپله د اسناد ولرئ حتما تاسو کوم ملګری به اوسیږي چې هغه تاسو سره لږه مرسته وکړي یوازې یو د بانک کارت درکړي چې آنلاین کاروبار ورباندې وکړلی شي نو زه پوهېږم چې ډېری ملګري اوسته دي چې هر څه لري خو یوازې منتظر دي چې څه وکړي او څنګه یې وکړي نو زه دغه اپلیکیشن چې دی په خپله هم کاروم نو ما له دې ډېر وخته هڅه کړې ده چې زه آنلاین کاروبار وکړم خو له بده مرغه چې تر نن ورځې پورې مې یو غټ کاروبار نه دی کړی خو الحمدلله واړه کارونه مې کړي دي اوس هم کومه کوچني کوچني کارونه کوم نو دا کار دې لپاره زما خوښیږي چې په لومړي کې تاسو نه هیڅ وخت نه نیسي تاسو اړتیا نه لرئ 40 ساعته پکې وخت تېر کړئ تاسو پکې 12 ساعته 8 ساعته ورکې وخت تېر کړئ چې تاسو ورځ مو راګوډه کړي تاسو ونه شئ کولی نور کارونه ترسره کړئ البته دا ډېر یو لنډ کاروبار تاسو کولی شئ چې یوازې په ورځ کې 2 ساعته 1 ساعت ورکړئ چې هغه هم تاسو کله په کور کې یا په ویکینډ کې چې تاسو 2 ورځې رخصت یاستئ کولی شئ 2 ورځې وخت ورکړئ ښه صحیح خپل کارونه جوړ کړئ هغه نه بعد نور تاسو هر څه پرېږدئ په وخت د زمان سره تاسو کولی شئ کارونه مخته لاړ شي نو بله خبره مې دا کوله که چیرې بیا تاسو پکې مخته لاړئ تاسو پکې ډېر وارده شوئ تاسو کولی شئ نورو سطحو ته پکې لاړ شئ د هغې ځای نه راوځي یو بله سطحه انتخاب کړئ یو بله سطحه انتخاب کړئ لکه د مثال په ډول دا اوس چې کوم کار زه تاسو ته وایم د وینټیډ په اپلیکیشن کې دی زه خپله په وینټیډ کې کار کوم نو دا ډېر یو ساده کار دی ډېر افغانان نور هم شته دي چې په دې کې کار کوي او ښه دی ورځې چلیږي نو زما نظریه دا دی چې تاسو له لوړې سطحې پیل نه مه کوئ ځکه چې لوړې سطحې نه پیل کول ډېر خطرونه لري له ځان سره لکه د پوهې کموالی که نه موږ تاسو ټول یو چیز کې تجربه لرو یو چیز کې نه لرو په یو څه کې چې څو تجربه پیدا کوي او یو ځای ته رسیږي دا وخت غواړي نو تل له کوچنیو ګامونو څخه پیل وکړئ دا به ډېر اغېزمن تمام شي ستاسو لپاره ملګرو زه دا ویډیو ډېره نه اوږدوم زه بله ویډیو مې جوړه کړې ده چې هغه به په یوټیوب کې اپلوډ کړم ځکه چې اوږده ویډیو دی په ټیک ټاک کې نشم اپلوډ کولی او دلته څوک دومره حوصله نه لري چې اوږدې ویډیوګانې وګوري نو همدې لپاره که چېرې تاسو رښتینې غواړئ چې دا کار زده کړئ نو یوازې تاسو یوټیوب ته سر ښکاره کوئ او هلته به دا ویډیو مکمل ډول باندې ګوري چې څنګه کولی شي په دې اپلیکیشن کې خپله نوملیکنه وکړئ او له هغې وروسته به زه نور هغه ټولې ویډیوګانې اپلوډ کوم چې څنګه کولی شئ تاسو په وینټیډ کې یو څه وپلورئ څنګه یې پکې اپلوډ کړئ څنګه ورته ډسکرپشن ولیکئ څنګه ورته یو تیتر ولیکئ دا ټولې موضوعګانې به انشاءالله موږ په خپل منځ کې سره حل کوو او یوازې ما صادقه ملګرو ته اړتیا لري چې څوک واقعا غواړي دا کار وکړي ترسره یې کړي نور خو خلک ډېر دي چې وایي موږ غواړو کار وکړو خو اصل کې بیا هغه خلک په میدان کې معلومیږي چې آیا دوی ویډیو تر پایه ګوري او که نه ګوري هغوی دا معلومات پوره زده کوي که نه زده کوي اوس به ځینې ملګري راځي وایي به تا ته څه د آنلاین کاروبار په اړه چې ته خبرې کوې ورباندې ځکه ته خو کتابونه معرفي کوي یا کتابونه راپېژنې او کتابونه به پلورې نور ته تا ته څه خو زما موخه دا نه دی زه وایم چې زه چې یو څه کوم زه یې زده کوم ولې ته یې نه شې کولی ته یې هم باید وکړې ته یې هم باید زده کړې زما موخه همدغه ده